قدرمن اوریدونکو ستړي مشئ د مثبت ژوند نننۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. آیا غواړئ په ژوند کې مو مثبت بدلون رامنځته شي؟ په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته کول یو اوږد او دوامداره بهیر دی چې ځینو مهمو ګامونو اخیستو ته اړتیا لري. دغه څه ته د رسیدو په موخه لومړی باید خپلې موخې روښانه کړئ او د یې ترلاسه کولو لپاره یې جدي هڅې وکړئ. منفي فکرونه له ذهنه ایستل او پر ځای مثبت فکر کول بل هغه څه دي چې په دغه برخه کې در سره مرسته کولی شي. د وخت مدیریت زده کړئ، خپل احساسات ښه اداره کړئ او په خپل ځان پوره باور ولرئ. په ژوند کې مو د پرمختګ په موخه تل د نوو زده کړو او نوو معلوماتو د ترلاسه کولو په هڅه کې واوسئ. له خپلو تېروتنو زده کړه وکړئ او هره ورځ د ځان او ژوند د غوره لپاره کوښښ وکړئ. مثبت بدلون یوازې په بیروني شرایطو پورې نه دی محدود، بلکې د دغې موخې ته د خپل ذهنیت او کړنو لارې هم رسیدای شئ. دا به څومره ستونزمنه وي چې یو کس هر سهار وختي پاڅي، ټوله ورځ کار وکړي، خو بیا یې هم لاسته هیڅ څه ورنشي، هیڅ پرمختګ ونه کړي او کومه خاصه لاسته راوړنه ونه لري. ډیر داسې خلک شته چې کار کوي، زیار وباسي، خو هیڅ یې لاسته نه ورځي. آخر ولې؟ ستونزه څه ده؟ هغه کسان چې ټوله ورځ کار کوي باید ورځ تر بلې ژوند ښه شي او پرمختګ وکړي لکه د نورو خلکو په شان. که تاسو هم له دې ډول ستونزو سره مخ وئ نو فکر وکړئ ښایي کومه نیمګړتیا ولرئ. که دغه نیمګړتیا پیدا او بشپړه کړئ ښایي ژوند مو ورځ تر بلې ښه شي. آیا د ژوند څرخ مو په شا نه څرخوئ؟ ډیر کسان شته چې د ژوند جوړولو پوره هڅه کوي خو هیڅ ځای ته نه رسیږي ځکه د دوی کار ډیر دی خو کیفیت نه لري. بل دلیل دا دی چې دوی په ځینو داسې شیانو پیسې لګوي چې اړتیا نه ورته لري. د بیلګې په ډول یو خاوند او میرمن د اوسېدو لپاره لوی کور کرایه کوي. د کور کرایه کال تر بله پورې لوړیږي، ماشومان یې پیدا کیږي او په دې توګه یې کورنۍ هم لویږي، خو په عوایدو کې هیڅ بدلون نه راځي. دوی له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې که د اولادونو نفقې او نورو اړتیاو ته پیسې بیلوي د کور کرایې ته څه نه ورپاتې کیږي او که د کور کرایه پرې کوي اولادونه یې وږي پاتې کیږي. پوهیږئ ولې؟ ځکه دوی هغه مهال د لوی کور کرایه پرې کوله چې لوی کور ته یې اړتیا نه درلوده او په کوچني کور کې یې ښه ګزاره کېدای شوه. که هغه پیسې چې پخوا د لوی او مجلل کور په کرایه کولو لګول شوي دي سپمول شوي وای نو ښایي اوس به یې ستونزې نه درلودې. له سختیو مه تښتئ، رښتیا ووایئ. کله چې دوه یعنې یو سخت او بل اسانه انتخاب ولرئ کوم یو غوره کوئ؟ سره له دې چې د سخت انتخاب په غوره کولو سره به خپل راتلونکي روښانه وینئ. بریا ته رسیدل ستونزمن کار دی. تاسو باید دا ټولې ستونزې وګالئ څو آرام او روښانه راتلونکي ولرئ. که په ځوانۍ کې له ستونزو وتښتئ نو د ژوند تر پایه به د آرام ساه وانخلئ او نه به هم موخې ته ورسیږئ. بد عادتونه پرېږدئ. پوهیږئ د ځینو عادتونو پرېښودل دومره سخت نه دي لکه خلک چې فکر کوي. که غواړئ چې وزن کم کړئ خو ډیر خوراک مو عادت وي، که غواړئ سپما وکړئ خو پیسو ته مو لاس نه ټینګیږي، که غواړئ ډیر درس ووایئ خو ډیر وخت په بې ځایه ګرځېدو لګوئ او بیا خپلو دې ټولو کارونو ته دلایل او پلمې هم لټوئ، نو په یاد ولرئ چې د دې ټولو کارونو لامل ستاسو بد عادتونه دي، نه هغه خنډونه او عوامل چې تاسو یې پلمه کوئ. که کلک هوډ ولرئ نو کولی شئ چې هر څه تر خپل کنټرول لاندې راولئ. یوازې له 3 تر 4 اونیو وخت او یو څه تکلیف غواړي چې ځینې بد عادتونه مو بدل کړئ. مهمې دندې مو مشخصې کړئ. له ځانه سره فکر وکړئ چې کوم کار مو په ژوند کې بنیادي بدلون راولي. هر یو چې په نظر مهم درغی لومړی یې ترسره کړئ. مهم کارونه په لومړیو 3 میاشتو کې وکړئ. د یادښت یوه کتابچه جوړه کړئ او د هغه کارونو لپاره مهالویش جوړ کړئ چې باید ترسره یې کړئ. د 3 میاشتو کارونه مو د اړینوالي او لومړیتوبونو له مخې سره تنظیم کړئ. د بیلګې په توګه لومړی ټوله میاشت په پام کې ونیسئ او له هغه وروسته اونۍ هغه کارونه چې ډیر اړین دي همدا نن ورځ یې ترسره کړئ. هره شپه باید د سبا لپاره مهالویش جوړ کړئ. تر ټولو وړاندې مهم کارونه وکړئ. هره شپه له ځانونو سره ژمنې وکړئ چې سهار له خوبه تر پورته کېدو وروسته باید مهم او اړین کارونه ترسره کړئ. دا د یو قانون په توګه په پام کې ولرئ چې مهم کارونه باید تر ټولو وړاندې ترسره شي. هیڅ پلمه او هیڅ خنډ باید د دې سبب نشي چې تاسو مهم کارونه پرېږدئ او په غیر ضروري کارونو بوخت شئ. ځانونه د مهمو کارونو ترسره کولو ته وهڅوئ. د بیلګې په توګه سبا له یو مهم کس سره د لیدو وعده لرئ. په ذهن کې مو داسې تصویر جوړ کړئ چې سبا به له خیره هر څه سم روان وي او ټول کارونه به ډیر ښه پرمخ ځي. یا دا چې غواړئ سبا څو مختلفو ځایونو ته ولاړ شئ. ځانونه داسې عیار کړئ چې هر یو ته په خپل وخت رسیدګي وکولی شئ. په دې سره به مو خپل لاشعور ته هر څه په ګوته کړي وي او د خوب پر مهال به هم د سبا لپاره د دې ټولو کارونو ترسره کولو ته تیاری نیسئ. د عمل وخت په فکر کولو مه ضایع کوئ.
فکر او پروګرام جوړول د هر کار لومړی ګام دی، خو که د هر کار د کولو لپاره ډیر وخت په نظر کې ونیسئ او بیا یې په اړه فکر وکړئ، دا کړنه به مو د دې لامل شي چې ورو ورو له عمله وروسته پاتې شئ. د یو کار په اړه ډیر فکر کول او په کار کې ځنډ کول د دې لامل ګرځي چې ډول ډول پلمې جوړې کړي او بالاخره دې ته یو دلیل ومومئ چې د کار له کولو ډډه وکړئ. له ځانونو ډیره تمه مه لرئ. که غواړئ چې یو نوی کار تر سره کړئ خو په دې برخه کې کافي تجربه نه لرئ، که هر څومره هڅه وکړئ بیا به له دې کاره د پام وړ لاسته راوړنه ونه لرئ. د اندېښنې وړ خبره نه ده، ځکه هیڅوک هم په لومړي سر کې مسلکي عمل نشي کولی. له نشته لږ ګټه هم ښه ده. په راتلونکي کې باید له دې څخه زیاته تمه ولرئ. داسې فکر وکړئ چې د ډیرو لویو کارونو لپاره باید مهالویش او پروګرام جوړ کړئ، خو تر اوسه لاس په کار شوي نه یاست. زیاتره کسان مخکې له دې چې کوم کار پیل کړي په اړه یې اندېښنه کوي. دوی داسې فکر کوي چې پر وړاندې د ستونزو یو دیوال پروت دی، خو که په دې بریالی شو چې کار یې پیل کړ او له نیمایي ورتیر شو، نو پاتې کار به یې ډیر په لیوالتیا سره ترسره کړي. له کوچنیو بریاوو خوند واخلئ. د هر کار له ترسره کولو وروسته ځانونه نور هم پر کړي کار وویاړئ. کله ناکله خو ځانونو ته ډالۍ هم واخلئ او له ځانونو مننه کوئ. تر هرې کوچنۍ لاسته راوړنې وروسته په دې فکر کوئ چې څنګه نور یو لوی لاسته راوړنې هم ولرئ. داسې له یوې خوا هڅول کیږئ او له بلې خوا خو د کار کولو لپاره لا ډیره انرژي مومئ. تل په یاد لرئ بدلون مو له درون نه پیل مومي. که مو په افکارو کې بدلون رامنځته کړئ نو نړۍ به بدلون ومومي. اوریدونکو د نن دا خپرونه مو همدومره وه. ښاد او بریالي اوسئ.